عمران خان وایي د پوځ د مشر راسره لانجه ده، زما ورسره نشته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د هغه د پوځ د مشر سره هیڅ لانجه نشته، خو د پوځ مشر ورسره په لانجه دی. په اسلام آباد کې د اردو څانګې خبریال سارا زمان سره په سکایپ مرکه کې عمران خان ویل د پوځ د مشر سره نه وړاندې څه مسله وه او نه اوس، خو مسله د پوځي مشر لخوا ده. هغه د پوځ مشر وایي چې که هر څه کېږي خو چې عمران خان حکومت ترلاسه نه کړي. د نوموړي نه وپوښتل شول چې په لاهور کې د هغه په کور کې څه روان دي او په راتلونکو ورځو کې څه اندېښنې دي. نو هغه ویل په راتلونکو 24 ساعتو کې به څه کېږي زه نه یم خبر. عمران خان ویل تېره شپه حکومت د یوې منصوبې لاندې د هغه په کور په ګڼ شمېر کې پولیس راواچول. هغوی زما د کور نه ګیره واچوله او زما د کور ټولې لارې وتړلې. د هغوی منصوبه دا وه چې 40 ترهګر داسې ښکاره کړي چې لکه زما د کور نه یې نیولې وي او د شوي ټول تشدد پړه په ما راواچوي. خو ما د خپل کور ټولو دروازې میډیا ته خلاصې کړې چې دنیا ته وښیي دلته هېڅ ترهګر نه دي پټ او د هغوی منصوبه ناکامه کړي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان نه چې وپوښتل شو چې تاسو او ستاسو د پارټۍ نورو مشرانو بیا د ویلي که تاسو ونیولی شوئ نو تشدد به کېږي. ستاسو د پارټۍ پلویانو هم داسې د هړکې ورکړې چې عمران خان د هغوی سره سره کرښه ده. آیا تاسو یا ستاسو د پارټۍ مشران ستاسو د نیولو وروسته د راپارېدلي تشدد ذمهواري منئ؟ نو عمران خان وویل نه بیخي نه، او د دې یو ساده وجه ده موږ چې کله هم د مظاهرو غږ کړی موږ د پرېمانه مظاهرو غږ کړی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل د هغه د گرفتارۍ په ضد مظاهرو کې د هغه مخالفینو تشدد کړی. زموږ په ضد یوه بهانه جوړول غوښتل، موږ دا ثابتولی شو. موږ سره پوره ثبوتونه دي چې د کور کمانډر کور ته چا اور اچولی. نوموړي ویل په پاکستان کې د ناداره د لارې په تشدد کې د ککړو کسانو معلومول هیڅ ګران نه دي. پکار ده چې پلټنې وشي، خو هغوی زیاته کړه موجوده حکومت دغسې نه غواړي.